سلامونه وخت په خیر او ستړي مشي د CCNA مکملې برنامې ته اخر لاس زه د مراد سادات مو تاسو په حال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوي. په تیر درس کې موږ تاسو د سسلاک پاک لغږیدلی ویلي مو چې سسلاک څه شی دی او څنګه کار کوي. خو نن موږ تاسو په ډیره مهمه او فانټاستیک موضوع باندې غږیږو چې په نتورکینګ کې هغه ډیره مهمه ده او انتهایی چې په دغه موضوع باندې څوک نه پوهیږي نو هغه نشي کولای چې په خپل نیټورک منیج کړي، البته ریموټلی، چې هغه عبارت دی له ټیلنیټ ان SSH یا دې ته VTY هم وایي. صحیح ده. نو نن موږ تاسو په دې باندې غږیږو چې ټیلنیټ او SSH څه ده. شاید تاسو له نوم سره ډېر آشنا اوسئ، خو نن موږ په همدغه موضوع باندې غږیږو. مخکې له دې نه چې لیکچر تعقیبوئ، کاینډلی زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کامنټ پرې پرېږدئ او کوم اړینه پوښتنه او ګروېږنه او نظر چې لرئ کولی شئ په کامنټ کې راته پرېږدئ. ورځو ټیلنیټ شروع کوو. Telnet یا teletype network is a protocol used to remotely access the CLI of remote host. Telnet یا teletype دا یو پروتوکول دی او د دې لپاره استعمالیږي چې د یو ریموټ هوست CLI څنګه کړي ریموټلی اکسس کړي. صحیح ده. یو نیټورک دی، یو راوټر دی، نو دا موږ ریموټ اکسس کوو نو موږ چې یوز کوو ټیلنیټ یوز کوو. ټیلنیټ واز په 1909 کال کې دا څنګه شو ډیولپ شو او ټیلنیټ has been largely replaced by SSH which is more secure. ټیلنیټ چې دی دا اول سر کې کارېده خو هغې نه وروسته بیا د SSH په واسطه څنګه شو ریپلیس شو، ځکه ټیلنیټ انسیکیور دی او SSH سیکیور دی. ټیلنیټ سینډز ډیټا ان پلین ټیکسټ. په پلین ټیکسټ کې ټیلنیټ مطلب نو انکرپشن، مطلب پلین ټیکسټ معنا مخکې مې تاسو ته لوستي دي چې په هغې باندې انکرپشن نه وي. صحیح ده. نو په دغه شکل باندې ډیټا سینډ کوي. Telnet servers listen for Telnet traffic on TCP port 200 البته درویش. Telnet server چې دی دا موږ سره د ټرافیک ته چې غوږ نیسي او مطلب بل راوټر نه چې راځي، ریموټ هوست نه چې راځي، دغه پورټ چې دی هغه دغه درویش دی. لاندې وګورئ، تاسو ته ما ویلي چې ټیلنیټ څنګه سیکیور دی. صحیح ده. دلته ما په جینیستري او بیا په هغې کې کیپچرینګ کړی دی. صحیح ده. دلته دا پاسورډ ما وله ورکړی و. صحیح ده. د ایزي کې چې مې ورته لیکلي و پاسورډ CCNA. صحیح ده. دلته خو نه ښکاري، خو لاندې وګورئ ما درته وویله چې ټیلنیټ انسیکیور دی، مطلب سیکیور نه دی. نو ټیلنیټ لاندې بیا هم هماغه CCNP البته لیکلی دی. صحیح ده. ما ورته پاس لیکلي و دې ځای کې چې CCNP لاندې هماغه هم CCNP ما لا کړی دی. نو په دې خاطر باندې ټیلنیټ موږ سره څه شی دی انسیکیور دی. او همدارنګه پورټ کوم یو کاري، پورټ درویش موږ سره ټیلنیټ کاري. صحیح ده. دا در سره زده کړئ. SSH یا secure shell was developed in 1995 to replace less secure protocols like Telnet. دا په 1995 کال کې لومړي ځل لپاره رامنځته شو. صحیح ده. او د دې لپاره ډیولوپ شو چې دغه د ټیلنیټ چې دی انسیکیور دی نو دا SSH رامنځته شو او د دې دغه ستونزه حل کړه. Shell څه شی دی؟ صحیح ده. Shell is a program that lets users type commands and interact with the operating system. وایي چې وی شیل چې دی دا موږ سره داسې پروګرام دی دا چې یوزرانو ته څه کوي اجازه ورکړي تر څو کمانډ ولیکي او دا انټراکشن وکړي د څه سره د اپریټنګ سیسټم د هوست له اپریټنګ سیسټم سره. صحیح ده. It works like a translator between the user and the device operating system. دا شیل چې دی دا یو ترانسلیټر په شکل کار کوي. صحیح ده. د یوزر او د دغه ډیوایس ترمنځ چې ترانسلیشن کوي. صحیح ده. نو دا چا په واسطه کیږي؟ دا د شیل په واسطه کیږي. SSH is a secure way to access the shell of the remote device. نو SSH چې دی یو سیکیور لاره ده تر څو د ریموټ ډیوایس شیل څنګه کړي اکسس کړي. صحیح ده. شیل مطلب د هغې اړوند کوم CLI چې دی هغه اکسس کړي. On Cisco devices the shell is the iOS command line interface یا CLI. په Cisco devices کې عموما شیل چې شی دی دغه CLI ته وایي. صحیح ده. SSH version 2 is a major revision of SSH version 1 was released in 2006.
SSH ورژن 2 چې دا تر ټولو غټ او میجر ورژن دی چې SSH ورژن 1 او دغه ورژن 1 یا 1.1 چې 1.5 چې کوم یو دی په سیلای کې 1.5 وخی صحیح ده دا چې د دې پرتله SSH ورژن 2 انتهایی زیات سکیور دی او دا په 2006 کال کې د SSH ورژن 1 باندې څنګه شو ریلیز شو. If a device support both version 1 and version 2, it's said to run version 1.1.99. کوم device چې دواړه مطلب version 1 او version 2 دواړه سپورټ کولای شي نو دې ته څه وایي دا رن کولای شي 1.99 مطلب یو خبره ده کوم device چې ورژن 1 او ورژن 2 رن کولای شي معلومه خبره ده چې 1.99 مطلب ورژن 2 به هم رن کولای شي. Provide security features such as data encryption and authentication. Check SSH support. صحیح ده دا چې کوي دا data encryption مطلب دا فیچر لري چې data encryption او همدارنګه authentication لري او check SSH support هم لري. ګوره دلته وګوره په دغه کې تاسو وینئ چې دې کې موږ سره پیکټ څنګه د انکریپټ فارم کې د انکریپټډ پیکټ او دلته تاسو وینئ چې دا په مختلفو حروفونو کې څنګه د انکریپټ شوی دی او دا موږ سره پورټ نمبر 22 استعمالوي د دې لپاره چې د هوست ټرافیک ته څنګه شي غوږ ونیسي. قاچک SSH سپورټ چیک SSH سپورټ نه هدف دا د چې مونږ یو iOS څنګه ګورو چې د سیسکو یو iOS څنګه ګورو چې آیا دا SSH سپورټ کولای شي کنه نو تاسو ورته ولیکئ چې شو ورژن او بیا به تاسو ته ولیکئ دلته په اډوین پرایس کې لیکلي K9 نو هر کله چې K9 لیکلی نو پوه شه چې دلته لیکلی دی هدف له دې نه دا دی چې دا SSH څنګه کولی شي سپورټ کولی شي. اوس ورځو CCNA 203 یو کمپلیټ کورس د SSH او Telnet پیکټ ټریسر ډیمو ته چې په موږ همدغه موضوعات اوس په پیکټ ټریسر کې پراکټیکل عملي کار کوو صحیح ده. اوس ورځو ښه زه راغلی ما پیکټ ټریسر ته او دلته موږ سره د نیټورک یو ډیاګرام دی یو دا دی او بل دا دی البته دوه ډیاګرام دی په دې باندې زه Telnet کنفیګر کوم او په دې باندې زه SSH کنفیګر کوم. ډیره ساده او اسانه طریقه ده بس فقط دومره دی چې لږ دقت غواړي او دواړه تقریبا سیم دي خو تاسو ته ما وویل چې اوس وخت کې Telnet ریکمنډډ نه دی ریکمنډډ اوس SSH دی ځکه اوس نړۍ ډیره مخکې تللې ده او د یو ډیوایس یو د نیټورک د هک کېدلو او همدارنګه د هغې د ډیکریپټ کېدلو مطلب د هغې د ټریفیک د ډیکریپټ کېدلو یا د هغې د ټریفیک د هک کولو یا کپچر کولو ډیر امکان شته دی نو په دې خاطر باندې اوس خلک SSH استعمالوي صحیح ده. نو راځو موږ دا ستا د SSH او Telnet دواړه په دغه ویډیو کې ښایي چې څنګه کولی شو چې Telnet کنفیګر کړو او څنګه کولی شو SSH کنفیګر کړو. نو زه راځم په دې R1 باندې کلیک کړم صحیح ده enable conft اول زه ورته لیکم چې آیا په دې ځای کې ما سره کوم IP ادرس شته دی او یا نشته دی زه ورته لیکم show IP interface brief نو په دې باندې ما سره 1.1.1 کنفیګر دی صحیح ده. اوس زه راځم په دې راوټر باندې څنګه کومه Telnet کنفیګر کومه ګورئ دا د ریموټ اکسس لپاره استعمالیږي صحیح ده مطلب په ریل نیټورک کې چې کله تاسو Telnet کاروئ تاسو سره په خپل ورک پلیس کې څه شی وي داسې نه وي تاسو سره به دا راوټر موجود وي نه دلته خو پیکټ ټریسر دی په ریل انوایرمنټ کې به تاسو سره دا راوټر په ریموټ پلیس کې وي صحیح ده تاسو به دا ریموټلی د یو لوکیشن څخه بل لوکیشن کې دا راوټر څنګه کوئ اکسس کوئ. نو زه راځم او دې باندې څنګه کومه Telnet کنفیګر کوم خو مخکې له دې نه چې زه Telnet کنفیګر کړم یو یادونه اړینه بولم په Telnet او SSH کې یو معیار دی او معیار په دې معنی چې په دواړو کې باید په پریویلیج ایگزیکټ موډ باندې څنګه وي یو پاسورډ حتما باید وي یا انیبل پاسورډ یا سیکرټ پاسورډ یو پاسورډ حتما باید موجود وي او که نه وي موجود بیا تاسو ته دا وروسته ستونزه جوړوي صحیح ده. نو راځم کنفټیله او له هغې نه وروسته زه دې له پاسورډ ورکوم انیبل پاسورډ او دې له به زه پاسورډ ورکوم صافی صحیح ده زه به له پاسورډ ورکړم صافی او له هغې نه وروسته اوس راځو په ساده شکل Telnet څنګه کوو کنفیګر کوو.
بس لاین به ولیکي VTY 04 د دې نه هدف څه شی دی لاین مطلب ټلنټ کنفیګر کړه VTY ورچوال ټرمینل صحیح ده او همدارنګه د څه شي نه د 0 او 4 نه هدف دا دی مطلب د دې نه دا دی چې ټلنټ ما سره کنفیګر کړه صحیح ده او 04 نه هدف دا دی د 04 نه چې خلق ورته ساين ان شي مطلب دغه راوټر ته د څومره کسان ساين ان شي د 0 نه تر 4 پورې مطلب 15 کسان 0 هم د یو په حساب صحیح ده 0 نه تر 4 پورې مطلب 15 کسان د څنګه شي دغه ټلنټ ته څنګه شي البته دغه راوټر ته ریموټلی څنګه شي لاګین شي صحیح ده اوس به ورته زه یو پاسورډ ورکړم صحیح ده پاسورډ او همدغه ټلنټ له پاسورډ کوم صحیح ده څوک چې ټلنټ لار داخليږي ډایرکټ به دا پاسورډ ترې واړي صافه صحیح ده نو لاګین او وروسته به ورته ولیکم چې لاګین مطلب څلور کسه تچیا وکړه څلور کسه د ورچوال ټیلیټایپ یا ورچوال ټرمینل لاین لاره صحیح ده مطلب ورچوال خیالي ریموټلی 15 کسه څنګه کړه اکسس ورته ورکړه او هغه چې کله اکسس کیږي پاسورډ به صافه څه صحیح ده دغه پاسورډ څه وخت تر وغواړه کله چې دوی لاګین کیږي صحیح ده خلاص یو بل هم ریکمندډ دی یو بل کمانډ په ځینې وختونو کې باید وغواړي او په ځینې وختونو کې نه خو باید دلته زوار کمانډ ترانسپورت انپوټ دیږي کې ته کولای شي چې SSH هم ورکړي صحیح ده ګوره SSH ته کولای شي چې ټلنټ هم ورکړي ترانسپورت انپوټ ټلنټ او ته کولای شي چې عالم ورکړي ګوره صحیح ده ان مطلب دا هم SSH او هم ټلنټ خو دلته زمونږ چې په کار دی ټلنټ په کار دی ایگزیټ به شمه صحیح ده ان به دې ځای کې واخلم ښه اوس راځم او د دغه راوټر د دې پی سي نه څنګه کومه اکسس کومه دلته خو ساده دی خو په ریل ډیوایسز کې به تاسو سره څنګه وي په امدې شکل باندې وي ساده شکل به زه ورته ولیکم چې ټلنټ او د دې راوټر آی پی به ورکړم 1.1.1 خلاص ګوره تاسو نه چې غواړي پاسورډ غواړي مونږ په پریویلیج ایگزیکټ موډ باندې البته په ټلنټ باندې مونږ کوم پاسورډ انداخ کړو صافه انیبل پریویلیج ایگزیکټ موډ باندې مونږ کوم پاسورډ ورکړو صافه صحیح دا وګوره کنټیزو د دې پی سي نه څنګه کولای شم دا وګوره راوټر څنګه کولای شم کنفیګر کولای شم زه ورته لیکم چې هوست نیم یې بدل کړه هوست نیم یې څنګه کړه R1 کړه صحیح ده ایگزیټ نو ته اوس راشه په دې راوټر باندې کلیک وکړه وګوره دلته راوټر او دلته څنګه شو R1 شو نو دا د ټلنټ موضوعاتو صحیح ده دلته به زه هم ورته ولیکم enable کنفټي ایگزیټ بچ مورتون کې شو یوزر دغه یو کمانډ مې وغوښتل چې تاسو ته شو کړم اټ ا ټایم موږ سره دلته وګورئ دوه یوزران دي چې په خپل او یو هم دغه لاین لاره صحیح ده او دا دغه لوکیشن لاره صحیح ده خو دا هغه چې د ایډل ټایم ده او دا په دې ټایم باندې څنګه شوی دی اکسس شوی دی او لوکیشن د دغه پی سي غا لوکیشن دا ده چې مطلب د آی پی ادرس د 10.0.0.2 خوس ورزو او په دغه باندې څنګه کو SSH کنفیګر کو اول لازمه او په دې د دې ز آی پی ادرس ګورم شو آی پی انټرفیس بریف نو دلته مونږ آی پی ادرس اساین کړی دی او دلته مو هم آی پی ادرس څنګه کړی دی اساین کړی دی شو آی پی انټرفیس بریف نو دلته مو هم آی پی ادرس اساین کړی دی دواړه اپ دي صحیح ده نو زه به راشم او په دې راوټر باندې به ټلنټ SSH کنفیګر کړم دینه به هم اکسس کړم او دینه به هم اکسس کړم چې څنګه کیږي صحیح ده نو SSH له کنفیګریشن سره هم موږ باید په پریویلیج ایگزیکټ موډ باندې یو پاسورډ موږ سره موجود وسی صحیح ده نو زه راسم انیبل او ورزم کنفټي او هوست نیم ولور کوم اول هوست نیم موږ سره چې ده R1 ده صحیح ده په دې باندې باید موږ سره هم یو پاسورډ څنګه وي موجود اوسي س انیبل پاسورډ صافه زه ولا صافه سه ورکړم صحیح ده د دې پاسورډ او لاغین وروسته د SSH کنفیګریشن لږ زره معلق ده خو ډیر مهم هم ده د دې لپاره باید ته سپیسیفیک یوزر ورکړي صحیح ده څوک چې لا ساين ان کیږي په هغه یوزر سره به ساين ان کیږي صحیح ده نو زه ورته یم چې د یوزر نیم ولا ورکړه صحیح ده کوم یوزر نیم باید چې څوک صافه وي
او پاسورډ یې هم څه شی وکړه صافه ورکړه. یو بل ولا ورکوم ورته دوه کسان دي دوه یوزران دي دي کې کولای شي په دې دوه یوزرانو په کنیکشن سره دوی څنګه کړي لاګین شي چې بل سادات ته پاسورډ یې څه دی سادات صحیح ده سادات صحیح ده. نو اوس په بل قدم کې د دې لپاره به مونږ یو ډومین نیم ورکړو صحیح ده. د دې لپاره مونږ ډومین نیم ورکو چې دا انکریپشن کوي. کله چې انکریپشن کوي نو دی یو کی جنریټ کوي او په هغه جنریشن کې دا ډومین نیم ته ضرورت لري. نو د دې لپاره به مونږ څه ورکړو یو ډومین نیم به ورکړو صحیح ده. آی پی ډومین ډیش نیم او دلته به زه وله ورکړم TekGenie صحیح ده. د دې لپاره دا ډومین نیم ما وله ورکړه صحیح ده چې دا جنریشن ته ضرورت لري کله چې کی جنریټ کوي او کی ځکه موږ دې لپاره کریپټو کې استعمالو چې دا سکیور دی صحیح ده. اوس به چې وکړو انکریپشن وکارو صحیح ده. زه به ورته ولیکم چې کریپټو کی جنریټ RSA او دا به زه انټر کړم. ګوره دا موډل چې انکریپشن کړه یو کی چې د RSA په نوم د صحیح ده ما ته وایي تاسو یو کی الریډي جوړه کړې ده صحیح ده چې هغه د صافې په نوم ده صحیح ده. درته وایي آیا ته غواړئ چې دا همدغه کی دغه کړې که نه ریپلیس کوې نه زه ورته یم همدا صحیح ده صحیح ده. اوس ما ته وایي how many bits in the modules do you want څومره بیټسونه په دې دغه کې غواړئ چې ټولو بیټونو شمېر 380 نه تر 2040 دی. څومره چې په دې ځای کې د بیټونو شمېر زیاتې په هماغه اندازه به ستاسو سیسټم سکیور وي. نو زه ورته یم صحیح دی. اوس خو زموږ ریل نیټورک نه دی زه ورته یم همدا صحیح دی او انټر کوم. یا ګورې تر اوسه پورې نن ایکسپورټیبل دی. کله چې ما دا دویم انټر پسې واخیسته نو څه وایي SSH 1.1 has been enabled. SSH ورژن 1 څنګه شو دلته څنګه شو enable شو. اوس به راشو نور هم لاین ویټیوای د 0 نه تر 4 پورې کسان به څنګه وکړي دي ته اکسس ولري او همدارنګه پاسورډ باید شوي د دغه SSH هغه څوک چې ډایرکټ ننوځي صافې به وي او همدارنګه دې ته به هم ترانسپورټ انپوټ څه شی دی موږ سره SSH دی. نو اوس به راشو او په دغه بل راوټر باندې موږ تاسو کلیک وکړو همدومره کنفیګریشن د SSH لپاره صحیح ده چې موږ وکړه. اوس به راشو په دغه بل R1 باندې به کلیک وکړو په دغه راوټر باندې او د دې راوټر له لارې به موږ تاسو چې وکړو دا بل راوټر څنګه کړو اکسس کړو به د PC له لارې صحیح ده. نو زه به ورته ولیکم څنګه دغه کېږي دا دغه نه لږ زره مختلف دی د ټیلنټ نه. زه ورته لیکم چې SSH-my-l او له هغې نه وروسته به تاسې د یوزر نوم وله ورکړئ. موږ سادات په نوم یوزر ورکړی او بل مو د صافې په نوم ورکړی. نو زه به ورته لیکم صافې او بیا به د دې راوټر کوم راوټر چې ته ریموټلی اکسس کوې د هغه IP ادرس به ورکړې انټر. ګوره دلته اوس تاسو نه څه غواړي د SSH پاسورډ غواړي. نو زه به صافې ورکړم انیبل دلته به زه دې ته لږ انتظار وکړم کنټرول شفټ 6 دلته کار نه کوي ځکه دا مونږ سره ریموټلی اکسس کېږي او ریموټلی اکسس باندې کنټرول شفټ کار نه کوي. دې ته به زه انتظار وکړم صحیح ده. نو دا دی کار یې وکړو زه انیبل او دلته زه له پاسورډ ورکوم صحیح ده او زما کنف ټي. نو دا دی زه د دې آر نه د دې نه د R1 څنګه کوم اکسس کوم زه دې له هوست نیم بدلوم هوست نیم له بدلوم چې شی وله ورکوم ورته یم SSH. ګوره د دې هوست نیم چې شو SSH شو. نو به راشم دې R باندې په دې R1 باندې مې کلیک وکړم او انټر پسې پریس کړم لاندې د دې نوم هم څنګه شو بدل شو. راځم د دې PC نه هم اکسس کوم چې په ذهن کې مو کوم شک او شبهه پیدا نشي. لاړ به شي کمانډ پرامپټ لا او دلته به ورته ولیکي SSH-space-l او له هغې نه وروسته به زه سادات څنګه کړم اکسس کړم سادات او د هغه IP چې ده دا کله چې دا ما ورکړه اوس ما نه د هغه غواړي د SSH پاسورډ غواړي هغه چې صافې صحیح ده سادات البته SSH--l او له هغې نه وروسته سادات 1.1.1 او له هغې نه وروسته صافې صحیح ده. او دا دی زه راوټر ته داخل شم چې ما ورې نوم بدل کړی SSH انیبل
او پریویلیج ایگزیټ موډ صاف پاسورډ صافه اوسه دا ځکه موږ ټول ست صافه ورکړی دی چې به غلط نشو نو دا د زدي راوټر ته هم څنګه شوم د دې ډیوایس لاره هم یا پی سي لاره هم ساين ان شوم نو دا موږ تاسو سره د اس اس ایچ اړوند موضوعات چې ما دل ساده تاسو ته وړاندې کړو په بل لازم کې لیکچر کې چې ساده تاسو راځي کوم تر هغه په لایزر لبس فارم په دعاګانې کې متل یا ساتي الله حافظ